الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. تر الحمد صلاة وسلام رسته نړۍ او افغان ولس د الحاد په څپو کې په لویدیځ کې میش مسلمانان په دوو کټګوریو ویشلی شو. یو خو د افغان ولس زنادقه او ملحد عناصر دي چې هغوی دینی او ملي ارزښتونو ته هیڅ ژمنتیا نه لري، مګر د دې په خلاف باشعوره بافکره مسلمانان هلته دینی او علمي مراکز لري، جوماتونه آباد کړي او په اکاډمیک او علمي ډول په ښځینه و نارینهو کې فعالیت لري. داسې ویل کېږي چې په راروانو 10 کلونو کې به انګلستان او فرانسه د اسلام د لوی نفوس هیواد الحمدلله، الله دې وکړي انشاءالله. مګر هغه افغانان چې کمونیستي یا سیکولاریستي تصور لري له هغې نه د دیانت او افغانیت تمه مه لرئ، مګر په دې کې چې جهاد ته منسوب خلک دي هغوی په ښه حالت کې قرار لري، هغوی له نورو مسلمانانو سره تنسیق لري او د اسلام د خپرونې او اسلامي دعوت لپاره منظم کار کوي. زموږ وړاندیز دا دی چې د افغانستان په رسمیت پیژندنه کې د ټول خنډونه له لارې لرې سي، خپل شیندل سوی ملت د بیا راټول په هر یو بیروني هیواد کې د دوی ته جوماتونه، مدرسې او ښوونځي جوړې شي. د تلویزیون او راډیو له لارې د په اروپا کې د دې د ایماني ځواک لپاره په کار لاس پورې سي. په بیروني هیوادونو په تحصیل بوخت محصلین د منظم او د هغې د ستونزو حل ته د لاسرسی وسي. موږ خارجي نړۍ ته اړ یو او بیروني نړۍ موږ ته اړه ده. موږ د دې تخنیک او ټکنالوژۍ ته اړ یو او دوی زموږ دین ته اړ دي. له موږ سره د الله آسماني پیام په محفوظه توګه موجود دی چې بشریت ته د دنیا او آخرت د کامیابۍ او سرلوړۍ انساني ژوند پیغام لري. د افغانستان ګران متدین ولسه چې هر چیرته اوسئ په دنیا او آخرت کې کامیاب، سرفراز او سرلوړی اوسئ. د ټولو دینونو لارویان او د ادیانو په برخه کې څیړونکي معاصر پوهان په دې باوري دي چې په انسانانو کې اصل په الله تعالی ایمان او الحاد یوه عارضي پیښه ده. په هره ټولنه کې الحاد راټوکېدل ګڼ شمېر اسباب لري. په دې وروستیو کې په صلیبي غرب کې د الحاد و بېدینۍ د بېساري خپرېدو مهم لامل د نصرانیت پیچلې محرفه عقیده او د هغوی په کتاب کې د خرافاتو شتون او د کلیسا د پاداریانو د دین په نوم داسې فجایع او ناخوالي دي چې په تاریخ کې ساری نه لري. دوی له دین نه ولسونه زړه تورن کړل. نو لوی مشکل پاپ دی او په اسلامي نړۍ کې لوی مشکل ناپوهه ملایان دي چې دوی له دین نه خلک زړه تورن کړل او دین یې په کلیسایي بڼه باندې وړاندې کړ. متاسفانه الحاد څه ته وایي؟ الحاد عربي کلمه ده، له سمې لارې څخه ګرځېدو ته وایي. لادینیت، دهریت مترادف کلمات دي. په قبر کې شته ځای ته لحد وایي، دا ځکه چې هغه د قبر یو اړخ ته مایلي. د الحاد اصطلاحي پیژندنه علما داسې کوي: الحاد داسې یو مکتب او نظریه ده چې یو شخص پکې د الله تعالی په وجود باوري نه وي، له ټولو مغیباتو څخه چې د انسان له نظره پټي انکار کوي، له الله، له ملایکو، له جنت، له دوزخ او له آخرت څخه. په ټولنه کې له هر دینی باور څخه انکار ته الحاد ویل کېږي. معاصر غربي الحاد د فرانسې له انقلاب سره سم پیل شوی. په 1909 کال د فرانسې پارلمان د بشري حقوقو یو نوی منشور اعلان کړ. په دغه منشور کې د عقل پرستی فکر ته درناوی او په سیکولر د دین او سیاست د بیلتون په بنسټونو باندې په دغه منشور کې ترکیز شوی. مطلب دا چې انسان آزاد پیدا شوی، د خیر او شر معیار د انسان عقل ده. گویا انسان د خپل ځان خدای او معبود منل شوی. وحی او الهي لارښوونو ته پکې هیڅ پام نه ده کتل شوی. دا خبره سمه ده چې انسان آزاد او د خپل اختیار څښتن دی، مګر دلته دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا دغه ازادي کوم قیودات لري او که نه؟ په اسلام کې انسان د بشر له غلامۍ او نوکرۍ څخه آزاد دی، مګر د الله تعالی د بندګۍ څخه ازادېدلی نشي. د
د حرام او حلال پولې الله تعالی ورته ټاکلي دي. د فرانسې له انقلابه وروسته په اروپا کې الحاد د ځینو انسانانو عملي ژوند ته دننه سو. دغه ته ماډرن دور وایي چې د 18مې پېړۍ له وروستیو د 20مې پېړۍ تر پایه پورې دوام وکړ. د 18مې په دغه موده کې د سیکولاریزم، فیمینیزم، کاپیټالیزم او مارکسیزم مسلکونه رامنځته شول. د دغې دورې زیاتره فلاسفه ملحدینو دین شاته وغورځول سو او پر ځای عقلي فلسفې ترویج شوې. تر کومه وخته چې په اروپا باندې عیسایانو حکومت کاوه، له مسلمانانو سره فزیکي جګړې کولې، مګر په اروپا کې د الحاد په حاکمیت سره په فکري جګړې زیات ترکیز وسو، ځکه چې د فکري جګړې لګښت او تلفات لږ وي. البته دښمن په ابدي فنا محکومیږي. اوس مهال الحاد د یو بشپړ مسلک بڼه غوره کړې ده، په دې توګه چې سیاسي، اقتصادي، اجتماعي ځانګړي نظامونه او لاسکري او رسنیز مدرن ځواک څخه برخمن دي. د امریکا متحده ایالات یو ملحد دولت دی، د روسیې دولت یو ملحد دولت دی، د چین دولت یو ملحد دولت دی، د هندوستان دولت یو ملحد دولت دی. نړۍ، ټوله نړۍ د الحاد په څپو کې غرقه ده. په لویدیځ کې اول د الله تعالی څخه انکار وسو، وروسته الحادي نظامونه رامنځته سول، مګر په اسلامي نړۍ کې ډېری هیوادونه د سیکولاریزم په وسیله ښکار سول. دلته الله نه انکار ونه سو، ورپسې په فردي توګه له الله تعالی څخه انکار صورت وموند. په معاصر وخت کې الحاد د اسلامي امت لپاره ستره فتنه ده او ستر ګواښ ګڼل کېږي. په همدې اکتفا کوو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.